بسم الله الرحمن الرحیم. د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیرخان متقی، د بهرنیو چارو وزارت اداری مرستیال محترم مولوی رحمت الحق فضیل، د بهرنیو چارو وزارت ویان محترم د بهرنیو چارو وزارت قنصلی رئیس محترم مولوی محمد شفیق خطیب، د بهرنیو چارو وزارت اداری رئیس محترم حاجی موسی، د بهرنیو چارو وزارت د سوداګریزو اړیکو رئیس محترم شفیع اعظم، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګانی، د وزارت د بیلو بیلو برخو استازو، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، زموږ نننۍ خبري ناستې ته ښه راغلاست. ملت ته د دولت حساب ورکولو برنامې په لړ کې د بهرنیو چارو وزارت چمتو دی چې د خپلو یو کلونو کړنو او لاسته راوړنو راپور له تاسو سره شریک کړي. په پیل کې به د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب وینا ولري، ورپسې به اداري مرستیال خپل معلومات وړاندې کړي او له هغه نه وروسته به د قنصلي چارو رئیس صاحب خپل معلومات شریک کړي او ورپسې به د سوداګریزو اړیکو رئیس خپل معلومات وړاندې کړي او په آخر کې به د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. خو تر دې هر څه وړاندې د نننۍ ناستې د لا ښکلا په مخه له محترم مولوي صاحب سعد الله بلوچ نه په ډېر درنه هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د قرآن کریم د څو مبارک آیاتونو په تلاوت سره زموږ دا ناسته لا پسې ښکلې او رنګینه کړي. محترم مولوي صاحب سعد الله بلوچ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. جزاک الله. د محترم مولوي صاحب سعد الله بلوچ نه یوه نړۍ مننه چې زموږ دا ناسته د قرآن کریم د مبارکو آیاتونو په تلاوت سره رنګینه کړه. او اوس په ډېر درنښت د بهرنیو چارو له محترم وزیر مولوي امیرخان متقی صاحب نه هیله کوو چې د موضوع په تړاو خپل معلومات وړاندې کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. له هر څه نه مخکې د رسنیو مرکز
مننه کوو چې داسې پروګرامونه یې په کار اچولي دي او ولس او مسؤلین سره مخ کړي دي. دا واقعا یو پرځای اقدام و او الله تعالی دې د دې په کارو کې نور هم برکت واچوي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایو چونکې موضوع د تېر اووه کال فعالیتونه دي. تاسو په جریان کې یاست چې تېر 20 کاله چې مبارزه روانه وه د اشغال په ضد باندې، نو د افغانستان اسلامي امارت د سیاسي کمیسیون په نامه سیاسي فعالیتونه درلودل او د نړۍ له مختلف بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړې وې چې بالاخره د دوحې مذاکرات او توافقنامه او ټول مراحل یې په ښه توګه پای ته ورسېدل. کله چې تېر کال په 15 د اګست باندې مجاهدین کابل ته داخل سو، نو ظاهره خبره ده چې تیر حکمرانان له صحنې نه ووتل او موږ ته د ادارو فعالیت او فعالول مهم و. په دې سلسله کې د بهرنیو چارو وزارت تر ټولو اول په داخلي تشکیلاتو باندې کار وکړو، چونکې پخوانی پرسونل د بهرنیو چارو په وزارت کې ټول په خپلو ځایونو باندې پاتې سو. هغوی ته ډاډ ورکړل سو، هغوی ته اطمینان ورکړل سو چې هغوی خپلې چارې په مخ بوځي. کومې ادارې چې خالي سوې وي یا کوم ریاستونه چې خالي سوي وو هغو ته نوي کسان تعین سو او ریاستونو په فعالیت پیل وکړو. لله الحمد په ټول تحول کې د بهرنیو چارو وزارت کې یو نټ هم نه ده ضایع سوی، یو کاغذ هم نه ده ضایع سوی، یو قلم هم نه ده ضایع سوی، یو راز هم نه ده د باندې وتلی. نو لله الحمد داخلي اداره کنټرول منظمه او په پښو ودرېده. په دوم قدم کې چونکې په تیره اداره کې هغه اداره د اشغال تابع اداره وه، د امریکا او ناټو د هغو د متحدینو لخوا نه جوړه سوې اداره وه، نو طبعا یوازې هغه ګټې خوندي کولی سوای چې اشغالګرو به ورته ویل یا به د هغوی ګټې پکې خوندي کېدې. داسې اوس یو آزاد او خپلواک او په خپلو پښو ولاړ نظام رامنځته سو. نو دې ته اړتیا وه چې د سیمې له هیوادو سره، له ګاونډیو هیوادو سره، د نړۍ له هیوادو سره اړیکې ښې سي. موږ په اول قدم کې د افغانستان له 6 ګاونډیو هیوادو سره راشه درشه زیاته کړه، وفدونه ولاړو، د هغوی وفدونه راغلو. لله الحمد په دې وتوانېدلو چې له 6 سرو ګاونډیو هیوادو سره اړیکې نارمل سطحې ته راټیټې کړو. له هغه پخواني اختلاف نه چې له مختلفو هیوادو سره موجود و، له هغه حالت نه راووځو. نو په دې وتوانېدلو چې له ټولو ګاونډیانو سره اړیکې برابرې سوې او دا د دې دپاره هم ډېر ضرور و چې زموږ اقتصاد افغانستان چونکې یو وارداتي هیواد ده او په وچه کې حصار هیواد ده، نو د دې اړتیا وه چې زموږ ټول بندرونه خلاص سي او په هغو باندې تجارت شروع سي. لله الحمد په همدې باندې کامیابه سو. د افغانستان چې څومره بندرونه وو، که هغه شیرخان بندر وو، که حیرتان وو، که عقینه وه، که تورغونډۍ وو، که اسلام کلا وه، که د فراه او د نیمروز وو، که د بولدک او د تورخم وو، دا ټول په نارمل شکل باندې فعالیت شروع کو او تجارانو ته سهولتونه برابر سو.
دا یو لویه لاسته راوړنه وه چې ترسره سوه. په دویم قدم کې د سیمې په سطح باندې سفرونه شروع کړو، مختلفو هیوادو ته سفرونه وکړو او په تیر کال کې لسګونه سفرونه مختلفو هیوادو ته وکړو تر څو د سیمې هیوادونه مطمئن سي او له افغانستان سره په اړیکو کې ښه والی راشي. په دې سلسله کې چې څومره سفرونه کړي دي، که هغه قطر هیواد ته وو، که ترکیې ته وو، که روسیې ته وو او حتی تر اروپا پورې تر ناروې پورې ولاړو، دا ټول سفرونه دې دپاره وو چې اړیکې ورغول شي او هغه تبلیغات چې د مجاهدینو د اسلامي امارت په ضد سوي دي د هغو تبلیغاتو د مخنیوي دپاره اسلامي امارت خپله حقیقي څیره په خپله خلکو ته وښیي. نو موږ په دې هم وتوانېدو د دې سفرونو د دې ناستو ولاړو په برکت چې له نړۍ سره اړیکې نه تنها د راشه درشه اړیکې بلکې په زیاترو هیوادو کې موږ خپل سفارتونه هم فعال سو. سفارتونه د موږ په دوه ډوله فعال دي. یو هغه سفارتونه دي چې موږ په دې هم وتوانېدلو چې هغوی ته نوي ډیپلوماتان ورولېږو او هغه هلته په کار شروع وکړي. د مثال په ډول لکه پاکستان ته، ایران ته، ترکمنستان ته، ازبکستان ته او قرغیزستان ته، قطر ته، چین ته. نو دغه هیوادو ته نوي ډیپلوماتان لاړو او پخواني ډیپلوماتان هم کار ورسره کوي او سفارتونه فعال دي. له دې نه علاوه د هیواد په ډېرو برخو کې او د نړۍ په ډېرو برخو کې ډېر سفارتونه شته چې له موږ سره عملا همکار دي، د مرکز په اطاعت کې دي او خپلو خدماتو ته دوام ورکوي، لکه سعودي عربستان، لکه ترکیه، لکه نور بېلابېل هیوادونه داسې دي چې له موږ سره په همکارۍ کې دي او اطاعت کوي او د ولس په خدمت کې دي. دا یو هغه کار و چې ولس هم ورته اړتیا لرله، حکومت هم ورته اړتیا لرله او په دې هم وتوانېدلو چې په تیر کال کې زمینه مساعده کړه او هیواد ته د 40 په شاوخوا کې لوړپوړي او منځپوړي هیئتونه راغلو او دلته د اسلامي امارت له مشرانو سره مجالس درلودل او له ښو خاطرو سره بیرته تللي دي. په دې کې خارجه وزیران هم او په دې کې خاص استازي هم، په دې کې تجارتي هیئتونه هم او دا سلسله اوس هم روانه ده او دا یو ښه پرمختګ ده چې په یو کال کې هغه هم د تحول په کال کې 40 لوړ رتبه او منځپوړي هیئتونه هیواد ته راسي او په مختلفو برخو کې خبرې او مذاکرات ورسره وشي. له دې نه علاوه چونکې 20 کاله دلته جنگ تیر سوی و له امریکا سره، له ناټو سره، د هغوی له متحدینو سره، موږ نه تنها له دوستو هیوادو سره، له ګاونډیو د سیمې له هیوادو سره خبرې شروع کړې بلکې اروپایي هیوادو سره، د ناټو غړو هیوادو سره او د امریکا له متحده ایالاتو سره متعدد مجالس درلودل. خصوصا د حکم څو کرته مجالس وکړو. تر ډیره حده پورې هغه کنګل مات کو چې د موږ د تر مابین هیڅ راشه درشه نه وه. د ټولو هیوادو اندېښنې مو اورېدلې دي او خپلې اندېښنې مو سره شریکې کړي دي. د ټولو هیوادو وړاندیزونه مو اورېدلي دي او خپل وړاندیزونه مو سره شریک کړي دي. په دې سلسله کې له امریکا سره تر یو حده دا پرمختګ وسو چې د افغانستان بانک او بندیزونو په سلسله کې څو لیسنسونه جاری کړو چې د پیسو په لیږد رالېږد او د تجارانو ته د سهولت په برابرولو کې ډېر کومکي ثابت سو. هماغه سلسله اوس هم د امریکا له متحده ایالاتو سره نه ده درېدلې او تماسونه موجود دي او وخت په وخت اړتیا پیښه سي ټاکلي ټیمونه کار سره کوي، سره ویني او موږ امید لرو چې هم د بندیزونو په برخه کې نور پرمختګ وشي
او هم د افغانستان بانک د پشتیواني او کنګل شویو پیسو په برخه کې پرمختګ وشي او هم په سیاسي برخه کې پرمختګ وشي. د دغو ناستو ولاړو مجالسو په نتیجه کې موږ توانېدلي یو چې په کابل کې ګڼ شمېر سفارتونه خلاص فعال ساتل شوي دي او یو شمېر یې نوي راغلي دي چې اوس الحمدلله په کافي تعداد سفارتونه په کابل کې فعال دي، فعالیت کوي او د خپلو هیوادو استازولي کوي. دا سفارتونه ځینې په اول سر کې فعاله پاتې سو، ځینې بندو وروسته فعاله سو او امیدواري لرو چې دا سلسله به نوره هم په مخ ولاړه شي. بله خبره ورونو، د افغانستان د نوي حکومت د اسلامي امارت د سیاست وړاندې کول او تعریفول او له نورو سره شریکول، هغوی ورباندې پوه کول، په دې سلسله کې الحمدلله موږ وتوانېدلو چې دنیا ته دا ثابته کړو چې د افغانستان اوسنی حکومت د دې سیاسي پالیسي او سیاست دا یو متوازن سیاست ده. متوازن په دې معنا چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره مثبت اړیکې غواړي، متوازن په دې معنا چې د یو هیواد یا د یو ابرقدرت لپاره د بل په خلاف باندې موضوعګیري نه کوي، نه نیسي. متوازن په دې معنا چې افغانستان به له دې نه وروسته د لویو قوتونو د مقابلې ډګر نه وي، او متوازن په دې معنا چې موږ د دنیا په جنجالیو منازعاتو کې د یو چا طرف نه ګرځو، او چونکې افغانستان 40 کاله جنګو ځپلی، د افغانستان حالات، د افغانستان جغرافیه، د افغانستان ګټې دا ایجابوي چې موږ متوازن سیاست غوره کړو او موږ بې طرفه سیاست غوره کړو. همدارنګه دنیا ته هم دا خبره واضح کړې ده، سیمې او ګاونډیو هیوادو ته هم دا خبره واضح کړې ده چې د موږ سیاست یو اقتصاد محوره سیاست ده. اقتصاد محوره په دې معنا چې هم نورو ته قایل یو چې ګټې ورکو او هم له نورو نه ګټه وکړو. اقتصاد محوره په دې معنا چې افغانستان د اسیا زړه ده، په سیمه کې یو بهترین موقعیت لري. موږ غواړو چې د سیمې د وصل او د اقتصاد په مرکز باندې افغانستان بدل شي. په دې سلسله کې توانېدلي یو چې د جنوبي اسیا او د مرکزي اسیا تر مابین ترانزیت شروع شي او هغه په نارمل شکل باندې تګ راتګ وکړي، چې تر اوسه پورې الحمدلله په زرګونو موټر او لارۍ مالونه یو بل طرف ته نقل شوي دي. حتی د هندوستان مالونه هم د افغانستان له لارې ازبکستان ته رسېدلي دي او بیا مرکزي اسیا نورو هیوادو ته. موږ په دې هم وتوانېدلو چې لکه څنګه چې جنوبي اسیا ته هم دا زمینه مساعده کړه چې هغه مرکزي اسیا ته خپل اجناس انتقال کړي، تجارت وکړي، کاروانونه یې تیر شي، خو افغانستان هم په ډېره اسانۍ سره اوس کولی شي چې خپل صادرات د پاکستان له لارې هم د کراچي بندر له لارې، البته دا سلسله پخوا هم شروع وه، خو اوس د واګا بندر له لارې هم د افغانستان صادرات هندوستان ته تلای شي. دا یو ښه پرمختګ د څه شوی ده. همدارنګه په دې هم توانېدلي یو چې د سیمې له هیوادو سره راکړه ورکړه زیاته شي، هغوی دې ته قانع شي. لکه تیر کال تاسې شاهدان یاسته چې د جنغوزیو صادرات چین ته په ډېر ښه شکل باندې شروع شو او د موږ هیوادوالو ته یې ډېره لویه ګټه ورسوله. له هیوادونو سره د تفاهم او د راشه درشه په نتیجه کې د هوا له لارې د نړۍ مختلفو هیوادو ته پروازونه شروع دي، راشه درشه شروع ده. هغوی مطمئن دي که روسیه ده، که ازبکستان ده، که ترکیه ده، که ایران ده، که سعودي ده، که پاکستان ده، که قطر ده، که امارات دي، ټولو ته نارمل پروازونه کیږي. د مسافرو د تګ راتګ دپاره ښه سهولتونه برابر شوي.
همدارنګه کوم څوک چې افغانستان ته راځي هغه که د بشري مرستو په سلسله کې وي، هغه که سیلانیان وي، هغه که سفارتکاران وي، هغوی ته زمینه مساعده سوې ده، د ویزو سهولتونه ورکړل سوي دي، د تګ راتګ دپاره چې هر مشکل وي هغه که په هوایي ډګرونو کې وي او که په داخل د هیواد کې وي، په نورو برخو کې سهولت ورته برابر سوی ده او توانېدلي یو. له دې نه علاوه ورونو تاسې په جریان کې یاست چې د افغانستان د اقتصاد وضعیت لویه برخه له خارج نه تمویلې ده او افغانستان یو جګړه ځپلي هیواد په توګه تیر کال یو سخت ژمی په مخ کې لارو. موږ وتوانېدلو چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره او له نړیوالو مؤسساتو بنسټونو سازمانونو سره په تفاهم او په ډاډ ورکونې سره افغانستان ته په سلګونو میلیونه بشري مرستې راجلب کړو او دغه بشري مرستې چې پخوا به د افغانستان په 135% اراضي کې تقسیمېدلې، تیر کال بشري مرستې د افغانستان ټولو هغو سیمو ته ورسېدې چې 80 کاله نه وې ورته رسېدلې. هم د بشري مرستو په شفافیت کې مرسته وسوه، هم یې په رسولو په تسهیل کې مرسته وسوه او هم چې څومره خارجي اتباع او داخلي کارکنان ورسره وو د هغوی په امنیت کې او د هغوی په راشدرشه کې کوم مشکل نه ده پیښ سوی. الحمدلله وتوانېدلو چې په دې برخه کې هم کافي لاسته راوړنې ولرو او دا سلسله اوس هم روانه ده. خصوصا د تیرو سختو زلزلو نه وروسته چې په خوست او پکتیکا کې رامنځته سوې، د نړۍ له مختلفو هیوادو سره رابطې وکړې، له بهرنیو چارو له وزیرانو سره تماسونه ونیول چې هم د هوا له لارې او هم د مځکې له لارې کافي مرستې راورسېدې او مستحقینو ته تقسیم شوې ورسېدې. په دې وروستیو کې وتوانېدلو چې د سختو سیلابونو نه وروسته د دې دپاره چې د سیلابونو هغه پیښ کړي تاوانونه هغه له نړیوالو سره شریک کړو. بهرنیو چارو په وزارت کې یو لوی کانفرانس راوغوښت چې په هغه کې د ملل متحد اړوند او نور خیریه ټولنې، مؤسسات، نړیوال سازمانونه او د سفارتونو استازي، د هیوادونو استازي دا ټول راغونډ سوي وو او دا کانفرانس الحمدلله په کامیابۍ سره پای ته ورسېدو. هغه څه چې موږ غوښتل هغه نړیوالو ته وړاندې کړو، د هغوی لخوا وعدې وسوې چې له خپلو حکومتونو له خپلو مرکزونو سره به یې شریکوي تر څو له هیوادوالو سره مرستې زیاتې شي او په وخت باندې راورسېږي چې لله الحمد څه اثرات یې هم ښکارېږي. نورونو د بهرنیو چارو وزارت په هغو ولایتو کې چې نمایندګۍ لري لکه بدخشان، کندوز، بلخ، هرات، نیمروز، کندهار، پکتیا، خوست او ننګرهار کې هغه نمایندګۍ هم په ښه شکل سره فعال دي، ښه فعالیت کوي او په بندرونو کې چې کوم خدمات وزارت خارجه مربوط وي هغه ترسره کوي، سهولتونه رامنځته کوي او د مسافرو د تګ راتګ دپاره کار کوي چې تر اوسه پورې الحمدلله په تیر یو کال کې موږ له خپلو نمایندګیو نه له خپلو ریاستونو نه هیڅ نوع شکایت نه ده اورېدلی. هم د قونسلي خدماتو په برخه کې او هم د اداري برخه کې او هم په سیاسي برخه کې ټولو الحمدلله خپل وظایف په ښه طریقه ترسره کړي دي. طبعا په اداري برخه کې هم ډېر کارونه سوي دي، د قونسلۍ په برخه کې هم سوي دي، د اقتصاد په برخه کې هم سوي دي. نو زه به نور د تاسې وخت نه اخلم، خپلو ملګرو ته به وخت ورکم چې هغوی هم په خپلو اړونده برخو کې چې کوم خدمتونه سوي دي او څه انجام سوي دي هغه له تاسې سره شریک کړي. له توجه نه مننه. د جناب وزیر صاحب له هر اړخیزه معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال محترم مولوي صاحب رحمت الحق فضیل صاحب نه هیله کوو چې خپل معلومات وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد ټولو محترمو ګډونوالو
دلته چې په دې غونډه کې ګډون لري د رسنیو نمایندګانو استازو ته او په دې حالت کې چې که جناب وزیر صاحب محترم وویل د ملت د حساب ورکونې په دې پروسه کې او دا د شفافیت او د ملت او د حکومتداري تر مابینځ د ربط د دې د اظهار په دې موقع کې د خوښۍ اظهار کوم. الله پاک مو په کارونو کې موفق ولره. جناب وزیر صاحب پوره وضاحت د تیر کال د خارجه وزارت د خدماتو او لاسته راوړنو هغه ورکوي او یوه خبره چې د یادونې د هغه ده چونکې زموږ په خارجه وزارت کې د راتګ شاوخوا 2 میاشتې کېږي. یو لنډ او لږ معلومات چې په موږ 2 میاشتو کې ورسره مخ سوي یو کوم کارونه سوي دي. یو د هغو څخه دا چې په ټوله کې اسلامي نظام او بیا دلته په دې وزارت کې تمرکز پر دې باندې کېږي چې ملت ته څنګه خدمت وکړی سي او دا د اسلامي نظام مسؤلیت دی او کارکوونکي د اسلامي نظام دا یو خپل دینی او اخروي مسؤلیت بولي. په نه کولو او په سکتګي کې په غفلت کې الله پاک د ځان پړ بولي. چونکې مسؤلیت او د الله پاک جل جلاله د بندگانو حقوق پوره کول دا یو ډېر دروند او ستر کار دی. نو موږ هم په دې وزارت کې هغه بخش ته ډېره توجه کړې ده، اولویت مو ورکړی دی چې د ولس سره مو کار دی. ولسي خدمات دي چې کونسلي خدمات دي. په کونسلي برخه کې په مختلفو مجالسو کې د خپلو رئیس صاحبانو سره او معاونینو سره او نور چې کوم مامورین د وزارت دي هره جلسه کې مو دا ویلي دي چې موږ او تاسو به دا خبرې ته چې د ولس خدمت دی او د دې وزارت پورې اړه لري تر هر څه اولویت ورکوو او دا به موږ او تاسو تر ټولو مهم او لوی هدف وي، لاسته راوړنه به وي. نو په کونسلي امورو کې یو دا چې اشارتاً د جناب وزیر صاحب په خبرو کې یاده سوه هغه چې په تېرو 20 کالو کې یو کار نه دی سوی او اوس لله الحمد د خارجه وزارت د ملګري وتوانېدل چې هغه کار انجام کوي. دا چې ولایاتو نمایندګۍ د مرکز سره د خپل پروګرام ډیټابیس له لارې وصل کول او ملت دغه تکلیف او مشکل څخه خلاصول چې بخوا به د ولایاتو څخه و مرکز ته راتلل په تکالیفو او مشکلاتو مصارفو نابلدتیا او د دې ټولو شیانو سره به مخ کېدل او که خدای کول دا کار انجام سوی دی او په دې لنډ وخت کې چې اوس هم زموږ یو هیئت تللی نمایندګیو باندې ګرځېدلی تر نیمایي زیات کار انشاءالله انجام کړی دی چې څنګه وکولای سي نمایندګي کونسلي خدمات هلته انجام کړي او ملت دې ته محتاج نسی چې بیا په تکلیف او زحمت د تصادیقو دپاره په کونسلي امورو کې مرکز ته راځي. په ډیرو ادنا او کوچني امورو کې هم بیا دی مرکز ته مجبور سي. دا کار په تیر 20 کال کې نه دی سوی او زموږ اولویت هم دې ته ورکوو او دا مو لوی مقصود دی چې ملت څومره وسا کولی سو هغه کار وکړو. هغه نمایندګي لکه بدخشان ته زموږ هیئت تللی دی او قندوز او همدارنګه بلخ او همدارنګه هرات، اوس به غالبا هرات کې یا به نیمروز ته رسېدلی، انشاءالله سبا خوست ته راځي. جناب خطیب صاحب په دې کې چې کونسلي امور رئیس دی وضاحت تاسو ته درکړي پوره تفصیل او جزئیاتو سره. دا یو ښه زیری دی او د ملت د اساني او د سهولتکارۍ په برخه کې. دوم دا
چې په تعمیراتي بخش کې د دې په خاطر چې دا وزارت تمرکز پر دې دی چې دا کار ته څومره توجه وسي. په تیر وختونو کې نه دي سوي. په ولایاتو کې د نمایندګیو ریاستونو دپاره نوي ځایونه خریداري سوي دي. په قندوز کې، په نیمروز کې دا د دې په خاطر باندې چې دا کار ته لا زیاته توجه وسي او زموږ ملت ستړی نه سي او په تکلیف نه سي. دریم دا چې د کونسلي امورو د ښه والي څخه او د کونسلي امورو شفافیت په اړخ کې انشاءالله موږ مطمئن یو. که تاسو وګورئ چې د شکایاتو د لارې موږ شکایتونه لله الحمد نه لرو، او بیا که کله شکایات چا درلودلل موږ په دې یو هڅه کې یو چې دا نمایندګۍ وصل سوې، بیا د شکایاتو صندوقونه هلته په نمایندګیو کې هم وي، نمبرونه هم وي، او دلته په مرکز کې هم وي چې بیا خلک وکولی شي په اساني د مربوطه ادارې سره خپل مشکل او شکایت شریک کړي. او هغه دپاره یو کمیسون که خیر و جوړیږي چې بیا شکایتونه بررسي کوي او هغو ته به رسیدګي کوي. دپاره د دې چې دا کار ته ډېر اهمیت ورکول سوی. او د دې لارې عواید اسلامي امارت ته او اسلامي امارت خزانې ته، چونکې دا وزارت چې دی هغه د عایداتي وزارت نه دی، د هغسې وزارت دی چې دا باید مصرف وکړي، خو بیا هم څه د پاسه 1 میلیارد افغانۍ په تیر یوه کال کې عواید لرو، او دا د شفافیت په خاطر باندې. او هغه ځایونه چې په تیرو وختونو کې به عواید درلودل او هغه عواید که پرتله سي د اوسنیو وختونو سره یو په 7 یا 8 باندې بالابود سوي دي. نمونه یې موږ یادولی سو. یوه نمونه د قندوز ولایت نمایندګي چې څه د پاسه 700,000 ډالر عواید لري. دا د قندوز ولایت چې خارجه وزارت کومه نمایندګي ده، هغې د کونسلي امورو او همدارنګه د سرحد چې کوم خدمات چې هلته خارجه وزارت پورې مربوط دي د هغه څخه لاسته راځي. نو د عوایدو په برخه کې لله الحمد پوره او مکمل شفافیت دی. او نور د کونسلي امورو او ولس ته د خدماتي برخه کې انشاءالله بیا رئیس صاحب د کونسلي تاسو ته وضاحت درکوي، هغه به بیا انشاءالله پوره پر جزئیاتو مشتمل وي. د توجه څخه مو مننه، خیر اوسئ. د جناب معین صاحب له معلومات یوه نړۍ مننه. او اوس د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي رئیس محترم مولوي محمد شفیق خطیب صاحب نه هیله کوو چې خپل معلومات وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت محترم وزیر صاحب او د محترم اداري و مالی مرستیال صاحب او د بهرنیو چارو د وزارت همکاران او د امارت اسلامي د رسنیو په مرکز کې راغلو د رسنیو نمایندګانو، خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته انشاءالله معلومه ده چې د قونسلي چارو ریاست د بهرنیو چارو په وزارت کې یو مهم او د ملت د ولس د خدماتو مهم مرکز ده، او په مختلفو برخو کې د خپل هیواد د هیوادوالو د حقیقي او حقوقي خدماتو چارې په غاړه باندې لري، هم په هیواد کې دننه هم د هیواد نه بهر چې زموږ څومره هیوادوال دي هغو ټولو ته قونسلي خدمات په معیاري شکل باندې، په شفاف شکل باندې، په چټکه توګه باندې ترسره کوي. البته د امارت اسلامي د اصولو او د ناپیزه قوانینو، د کوربه هیوادونو د قوانینو او د مقرراتو مطابق خپل خدمات ترسره کوي.
د اسلامي امارت د حاکمیت نه وروسته د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو ریاست مهم او لوی دستاوردونه یا لاسته راوړنې چې دي هغه موږ د اسناد مصدقه یا د تصادیقو په بخش کې لرو. په دې ټول د یو کال کې موږ تقریبا 3.5 لکه اسناد دا پروسس کړي دي او دا اجرا کړي دي او دا خدمات هم ترسره کړي دي. په مختلفو سندونه دي، وکالتنامې دي، تذکیري دي، نکاح خطونه دي، مجرد خطونه دي، فوتی اسناد دي، مجردی اسناد دي، د مریضي اسناد دي، تحصیلي اسناد دي، بیرونی مرز اسناد دي، داخلي اسناد دي. دا ټول موږ پروسس کړي دي. د همدې تصادیقو په بخش کې لکه مخکې چې جناب معین صاحب یادونه وکړه چې په تیر 20 کلن وخت او زمانه کې د ولایتونو نمایندګۍ زمونږ د مرکز سره وصل نه درلود. د بدخشان نه به یو سړی د یو سند دپاره کابل مرکز ته راته، دلته به یو سند تصدیقوو او بیا به ته نو طبعا دا مصارف هم لري، دا مشکلات هم لري، ستونزې هم لري. د وزارت د مقام د هدایات سره سم لله الحمد موږ وتوانېدو چې ولایتونه هم د مرکز سره وصل کړل. اوس به ټول هغه افغانان ورونه چې خپل اسناد تصدیقوي دوی به په خپل ولایت مربوط او یا همجوار ولایتونه به چې کوم ولایت ورته نږدې د هغې ته به مراجعه کوي، هلته به اسناد ترسره خلاصیږي، کار به اجرا کیږي. د اسنادو د تصدیق په برخه کې موږ یو شټیکر لرو، هولوګرام ورته وایي. دا هم د دې صلاحیت نمایندګیو ته ورکړی سو او اوس به نمایندګۍ ټول کارونه عمل ته په خپلو نمایندګیو کې کوي. تر څنګ د وزارت عدلیې محترم وزارت د مربوطه ریاستونو سره هم تماس ونیو چې هغوی هم په ولایتونو کې خپل کارونه همزمان شروع کړي او شروع کړي هم دي چې څوک نور دې ته مجبور نسی چې مرکز ته راسي. نو الحمدلله تر اوسه پورې لکه جناب معین صاحب سے اشاره وکړه چې دا بلخو کندوز و بدخشان نیمروز و هرات و کندهار دا نمایندګۍ د مرکز سره عملا وصل سوې. خوست و پکتیا او دغه رنګه ننګرهار دا انشاءالله په دې 2 ورځو کې دام وصل کیږي. نو په عموم کې به ټولې ولسوالۍ هغه نمایندګۍ د مرکز سره انشاءالله وصل سي. دا یو لوی دستاورد دی د وزارت خارجې د قنصلي چارو د ریاست په دغه برخه کې. او د یادونې وړ بولم چې د اسلامي امارت د راتګ نه وروسته موږ دغه شټیکر چې هولوګرام ورته وایي دا کمبود سره مخامخ سو. بیا د مقام د هدایت د مالی و اداري ریاست او زمونږ د پیشنهاد او د غوښتنې ترڅنګ موږ د 15 لکه شټیکرو د هولوګرام د افغانستان په داخل کې یو معیاري شرکت ته وتوانېدو چې هغوی موږ ته د متحده عربي اماراتو له لارې نه موږ ته دا په ډیره مناسبه او په لنډ وخت کې راورسو. د موږ کارونه د خنډ و زنګ سره مخامخ نه سو، هغه هم په وخت باندې ضرورت هم پوره سو. دارنګه د پاسپورټونو په برخه کې موږ هم ډیر داسې لاسته راوړنې لرو. یو د هغو نه دا ده چې تقریبا د 10,000 جلد پاسپورټونه موږ د سعودي هیواد په ریاض کې زمونږ سفارت ته 2,000 جلده او 3,000 جلده په جده کې زمونږ کنسلګرۍ ته د مقام د هدایت سره سم موږ استولی دي. لکه زمونږ د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب په مخکینیو مصاحبو کې دا خبره واضحه کړې ده، مطبوعات سره شریکه کړې ده. نو په دې کې د یادونې وړ دا بولم چې په سعودي هیواد کې زموږ تاسو افغانان د نورو هیوادونو په پاسپورټونو باندې سعودي هیواد ته ځي د خپل غریبي او د اقتصاد د برابرولو دپاره.
نو بیا هلته دوی غواړي چې خپل افغاني پاسپورټ ترلاسه کړي نو 10,000 هغه هیوادوال چې هغوی په نورو پاسپورټونو باندې سعودي ته تللي وو لله الحمد وتوانېدل چې د خپل افغانستان پاسپورټ یې په دغه یو کلن د امارت اسلامي د راتګ نه وروسته په سعودي کې ترلاسه کړ او 3,000 پاسپورټونه چې جدي ته موږ لېږلي دا د موږ هغو هیوادوالو دپاره چې هغوی په سعودي کې فامیلي میشت دي فامیلي اوسیږي نو تقریبا داسې د 3 لکو شاوخوا په اندازه به وي نو دا کې بیا هغه کسان چې هغوی ماشومان نوي پیدا سوي دي د سعودي حکومت خپل مقررات او قوانین لري نو هغوی ته بیا مشکلات دي دا 3,000 هغه نومولوده ماشومانو ته پاسپورټونه موږ هلته استولي دي او د هغوی هغه توزیع او د تقسیم روان شروع ده او په الحال ښه په شفافه طریقې سره او مرکز سره وخت په وخت باندې دوی خپل گزارش هم شریک کړی دی. همدارنګه په اوایلو کې د ایران هیواد ته تهران ته مشهد ته زاهدان ته موږ تقریبا 6,000 پاسپورټونه واستول چې مخکې دا تیار مراحل سوي وو او دلته په مرکز کې موږ چاپ کړل او بیا هم په وخت باندې ایران ته واستول هلته هغه هیوادوالو ته ورسېدل خپل پاسپورټونه نه برخمن سول. هکذا د عموم کې د حقوقي بخش کې موږ تقریبا 10,000 د عدم مسؤلیت جرمي سندونه صادر کړي دي او دغه رنګه په هر وخت کې او هر زمان کې د هیواد نه بهر چې د موږ د هیوادوالو کومې ستونزې دي هغې ته په وخت باندې او په چټکتیا سره په لږ وخت کې رسیدګي سوې ده او د هغوی هغه مشکلات حل سوي دي. دارنګه د ویزو په بخش کې موږ هم په تقریبا 1,500 هغو خارجي اتباعو ته په میدان کې چې د موږ د قنصلي یوه نمایندګي ده د کابل هوایي نړیوال میدان کې د هغې نمایندګي له خوا نه هغوی ته حین الورود ویزې 1,500 شاوخوا کې ورته ورکول سوي دي او دارنګه د نورو برخو کې د تمدید په برخه کې موږ هم داسې تر ډېر حده پورې د زرګونو په تعداد کې هغه د ویزو قطعې صادرې کړي دي. د مهاجرینو په بخش کې موږ تقریبا 8 لکه شاوخوا هیوادوال په طول د یو کال کې چې افغانستان ته راستانه سوي دي د هغوی هغه کارونه او هغه موضوعات موږ په ښه توګه سره ترسره کړي هغوی هیواد ته راستانه سوي دي د 8 لکه شاوخوا په تعداد کې. او بل لوی دستاور دا ده چې په د بهرنۍ چارو وزارت ریاست امور قنصلي کې تقریبا د 20 کلونو په شاوخوا کې مهم اسناد په مخزن کې یا په غذای کې چې ارشیف ورته ووایو په دې کې عمومي د وزارت ارشیف نه د قنصلي مربوط په دې کې دا په غیر منظم شکل فراګنده حتی د ګردونو نه او د ټولو هغه اسنادو د اهمیت د اصولو نادیدګي په صورت کې دوی هلته پراګنده موجود وو چې موږ د وزارت د مقام د هدایت سره سم هغو ته یو هیئت وټاکه 6 میاشتو کې دننه دا ټول اسناد په ډیر منظم شکل معیاري شکل باندې پروسس کړل او هغوی ته یو ډیر مسؤون خوندي ځای الماری او نور برابر کړل. ټولې هلته تقریبا 98% دا کار تمام دی او 2% به پاتې دا به هم انشاءالله په دې لنډو ورځو کې تمام کیږي چې دا یو لوی دستاور دی چې داسې یو مهم اسناد چې هغه یقیني په هر لحاظ باندې ډیر مهم اسناد دي چې دا د کلونو راهیسې هغې ته هېڅ توجه نه وسوی هغې ته هېڅ فکر نه وسوی لله الحمد دا د وزارت د مقام د هدایت سره سم هغه کارونه ډیر ښه منظم سول او رسنۍ او نور څوک هغوی کولی سي چې راسي زموږ دغه کارکردګي وویني. او بله مهمه خبر دا ده لکه جناب وزیر صاحب محترم سي اشاره وکړه زه هم دا وایم چې د موږ د قنصلي چارو په وزارت کې موږ هیڅ شکایت نه لرو. د دې دلیل دا دی چې د مراجعینو چې کوم طرف نه راځي د دوی په مخ کې موږ د شکایت یو صندوق نصب کړی ده هغه صندوق موجود ده تر اوسه پورې موږ چې صندوق کتلی دی ما یو شکایت پکې پیدا کړی چې هغه هم تقریبا نادرست شکایت و یو شکایت نو لله الحمد بیخي شکایت نسته موږ د هغوی دپاره صندوق باقاعده نصب کړی ایښی د په هغې کې شکایت نسته.
او ترڅنګ پخوا به په هره برخه کې که حقوقي برخه وه که د ویزو برخه وه که د مهاجرینو برخه وه که د تصادیقو برخه وه که د پاسپورټونو برخه وه دا کارونه به په 100 ورځو کې پروسس کېدل. نن موږ د تصادیقو هغه اندازه د پروسس تقریبا 4-5 ورځو ته راوستې ده چې دا یو ډېر غټ دستاور دی. نو دغه رنګه نورو برخو کې موږ الحمدلله ډېر ښه لاسته راوړنې لرو او په اداره کې هم دننه ښه هماهنګي ده. خپلو ټولو همکارانو سره ډېر په صداقت او امانتداري په متقابل احترام سره موږ خپل کارونه مخې ته وړو او ډېر یو ښه فضا ده او همکاران ټول ډېر ښه کارونه کوي. او ترڅنګ موږ روزانه تقریبا د 1000 نه نیولې تر 1500-1400 پورې مراجعین لرو چې دا موږ ته مراجعه کوي او دغه ټول مراجعین الحمدلله په ډېره یو ښه فضا کې د هغوی کارونه په چټکتیا سره ترسره کیږي او هیڅ نوع مشکل موږ په دغه برخه کې نه لرو. د تاسو ټولو د توجه نه یوه نړۍ مننه. الله تعالی مو خوښ و خوشحاله لره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد. د رئیس صاحب له معلومات یوه نړۍ مننه. اوس د بهرنیو چارو وزارت د سوداګریزو اړیکو رئیس محترم شفیع اعظم صاحب نه هیله کوو چې خپل معلومات وړاندې کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو حاضرینو مشرانو او د رسنۍ اساسو هیوادوالو ته السلام علیکم ورحمت الله. د بهرنیو چارو وزارت د اقتصاد محور سیاست په اساس باندې د اقتصادي ډیپلوماسۍ تر چتر لاندې یو مهم اساسي کار چې سوی هغه دا ده چې د بیلابیلو سکتوري وزارتونو ترمنځ د همغږۍ او د کارونو چټکتیا په موخه باندې له 10 نه زیاتې کمیټې جوړې شوي دي چې دا کمیټې په منظم ډول باندې د ترانزیت، پانګونې، ټاپي پروژې، ټاپ پروژې، کاسازر او دې ته ورته نورې پروژې چې موږ په بیلابیلو وزارتونو کې لرو د دغو د کارونو د ښه تعقیب دپاره دا ایجاد شوي دي او کارونه پر مخ باندې روان دي. دوهم اساسي بحث د اقتصادي ډیپلوماسۍ تر چتر لاندې موږ 2 عمده او اساسي اهداف لرو. یو دا ده چې خپلو توکو ته بازار موندنه ده او دوهم مهم او اساسي هدف د بیرونی پانګې د جذب موضوع ده. به ارتباط بازاریابی یک دستاورد بسیار خوبی را که ما داریم که قبلا اشاره کردم به اساس هماهنگی که بین سکتور در وزارت تجارت و وزارت مالیه و وزارت زراعت و در بخشایی که ما در اونجا تولیدات داریم حتی به شمول وزارت معدن ما توانستیم که صادرات ما بیشتر از 1 میلیارد دلار شود که در طول 20 سال حتی می توانیم که در تاریخ افغانستان بی سابقه است و بر اساس کمیته هایی که ایجاد شده ما امیدوار هستیم و پالیسی که داریم که با هر کشور به ارتباط افزودن صادرات هست ما امیدواریم که سال جاری هدف بزرگتری را در این بخش حاصل بکنیم. در بخش دوم که واردات ماست شما همتان در جریان هستین تحولات اخیری که در منطقه رخ داد خصوصا در مسائل مواد سوخت در مواد غذایی اکثر کشورها به شمول اروپا با بحرانهای مواد سوخت و بحران مواد غذایی روبرو هستند. ما توانستیم در این عرصه از چینل دیپلماتیک ما توانستیم که هم قراردادهای دولتی را حصول بکنیم و هم زمینه را مساعد بسازیم برای سکتور خصوصی ما تا بتوانه که در عرصه وقت مواد سوخت مواد غذایی را به هموطنان ما ارائه بکنند. در مورد سوم و اساسی که از بخش دیپلماسی اقتصادی ماست توافقات ترانزیت است. ما خوشبختانه توانستیم که ازبکستان، افغانستان، پاکستان به یک توافقنامه برسیم. با ترکمنستان حرفای ما نهایی است. ما امیدوار هستیم که یک موافقتنامه 3 جانبه به ارتباط انتقالات داشته باشیم. با ایران هم در گفتگو هستیم که از طریق افغانستان اینها را وصل بکنیم با آسیای مرکزی.
فراتر از ما با آسیای جنوبی و آسیای جنوب شرق کشورهای اندونزیا و مالیزیا با اونا هم هیئت‌هایی که از اونا آمده بودن با اونا ما گفتگو داشتیم تا بتوانیم که از طریق ایران و پاکستان و افغانستان آنها را وصل بکنیم با آسیای مرکزی که یک راه فوق العاده نزدیک است و نظر به راه بحری که راه طولانی است و وقت طولانی است، راه افغانستان فوق العاده بر آنها مهم است و ما در این بخش تمام موارد تکنیکی که است ما کمیته های مشترک با وزارت ترانسپورت، وزارت تجارت، وزارت مالیه داریم که تا بتوانیم تمام تسهیلاتی که در بخش ترانزیت بتونه اونا را تشویق بکنه، سهولت را ایجاد بکنه. کمیته ها برای ازوا ایجاد شده و با هماهنگی مشترک با کشورهای بیرونی کار صورت میگیره. مسئله چهارم و اساسی که یکی از دستاوردهای بزرگ است که ما در بخش انتقال انرژی توافقات همانند پروژه تاپی، پروژه تاپ 500، پروژه کاسا 1000 که موضوع انتقال برق است، نه تنها ای که این توافقنامه‌ها و این توافقات و این پروسه متوقف نشده، برعکس فوق العاده سریع شده. کمیته های مشخص بر از این کار میکنه که ما هفته‌وار حتی 2 مجالس بین خود می داشته باشیم. مجالس را با این کشورها به طور آنلاین و به طور حضوری ما دوامدار داریم. ما امیدوار هستیم که در بخش تاپی و تاپ 500 و کاسا 1000 که پروژه های هست که عواید هنگفتی را برای افغانستان داره، هم از لحاظ انرژی ما میتونه که تا اندازی زیاد ما را خودکفا بسازه، هم از لحاظ عایداتی در این بخش فوق العاده کار جدی و سریع جریان داره. امیدوار هستیم که دستاورد ملموسی را هم در آینده نزدیک داشته باشیم. مسئله ششم زیربنا یکی از بحث‌های محوری وزارت خارجه است. ساختار زیربنا هم از لحاظ ساخت و ساز سرک که در بخش ترانزیت میتونه امون نقش کلیدی را که معبر است افغانستان او را احیا بکنه، هم در بخش سرک ها ما با کمپانی های بزرگ با کشورهای مختلف در تماس هستیم که و با همکاری مشترک وزارت فواید عامه تا بتانیم بر از او سرمایه گذاری را جذب بکنیم و به این نتیجه برسیم. همچنان در بخش ریل که یکی از بحث اساسی در بخش ترانزیت است، ما با شما در جریان هستین افغان ترانس که با ازبکستان و افغانستان و پاکستان است، همچنان در این نزدیکی ها یک نشست هم انشالله با همکاری وزارت خارجه دایر میشه که او عبارت از خط ریلی از چین، قرقیزستان، ازبکستان و افغانستان است و کشورهایی که در جنوب آسیا و در جنوب شرق آسیا هستند فوق العاده علاقمند هستند، حتی همکاری های خود را اعلان همکاری خود را با وزارت خارجه شریک ساختند که ما هم آماده هستیم تا در این پروژه ها سرمایه گذاری بکنیم و از راه افغانستان که حالا مسئول و امن است استفاده شوه و بالاخره وصل شویم. یک نکته فوق العاده مهمی که در بخش ترانزیت امیدواری های فوق العاده زیاد ایجاد شده او عبارت از امنیت موجود و همچنان اخاذی ها و بیروکراسی هایی که قبلا در افغانستان موجود بود به شکل جدی محو شده به همکاری وزارت مالیه. شما شاید راپور وزارت مالیه را هم در این بخش دیده باشین که دستاورد فوق العاده مهم بود. حتی رسانه های خارجی راپورهای هم داشتند که در بخش گمرکات تا چی اندازه فساد محو شده. این عواملی است و محرکی است که آنها را تشویق میکنه که بیاین و از مسیر افغانستان استفاده بکنن. مسئله هفتم را که میخوایم اشتراک بکنم که در بخش سیاست اقتصاد محور وزارت خارجه و دیپلماسی اقتصادی، ما هر سفری را که هیئتی از وزارت خارجه و از هیئتی از وزارت‌های محترم دیگر ما دارند، بخش اساسی آن جذب سرمایه گذاری خارجی هست. دوم هیئت‌هایی که از کشورهای بیرونی میآیند. بحث و اجندای اساسی ما که اولویت ما داره اون هم بخشی از سرمایه گذاری است که برای از اونها زمینه و امکاناتی را که ما داریم در دسترس از اونها قرار بدیم تا سرمایه گذاری اونها جذب شود. و مسئله سومی که در این راستا داریم، ما به طور منظم کنفرانس های آنلاین داریم که با کشورهای مختلف با همکاری سفارت های مقیم در همان کشورهای افغانستان آنلاین مشترک با مسئولین حکومتی، با سرمایه گذارهای خارجی و
افغان دیاسپورا که افغانهای ما که در خارج موجود هستند، ما تمام فرصتهایی را که در بخش زراعت، در بخش معادن، در بخش ترانزیت که سرک و خط آهن است و در بخش انرژی که فوق العاده اولویت امارت اسلامی افغانستان است، برای از اونها فرصتها را مهیا می سازیم و در هر بخش توانایی های فوق العاده است. یکی از وظیفه های اساسی بخش دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه است که در این بخش ما کار میکنیم و دستاورد ملموسی را داریم و امیدوار هستیم که در این بخش بتوانیم از اهدافی که ما تعیین کردیم فراتر از او قدم برداریم. تشکر از توجهتان. د بهرنیو چارو وزارت د سوداګریزو اړیکو رئیس د معلوماتو نه یوه نړۍ مننه. اوس د پوښتنو وخت ده. د موضوع په تړاو د خبریالانو پوښتنې اخلو. البته ټولو موضوعاتو باندې مفصلې خبرې وسولې، که بیا هم بعضې برخې ګونګې پاتې. له ټولو ژورنالیستانو په درنه هیله کوو چې یوازې یوه پوښتنه او لنډه پوښتنه مطرح کړي، چون پوښتنې بیخي ډېرې دي چې ټولو ته نوبت ورسیږي. البته وزیر صاحب موږ درې سوالونه یو ځای اخلو که تاسې سره یاداشت کړئ. په پیل کې شمشاد تلویزیون او ورپسې د CGTN آماده اوسي. شمشاد تلویزیون. مننه ډیره زیاته متقي صاحب. یو په هند او نور اسیایي او اروپایي هیوادونو کې له افغان محصلینو احوال لرئ که نه؟ ستونزې وي چې اوس څنګه دي، کوم ځای ته ورسېدي؟ بله مهمه پوښتنه یوه پوښتنه دا ده چې ناستې او کنفرانسونه له نړیوالو هیوادونو سره کیږي د تعاملاتو باندې نړیوال مشروعیت ترڅنګ یا نړیوال رسمیت ترڅنګ، خو لا هم څه نه دي ترلاسه شوي. چیرته ستونزه چیرته وینئ چې ولې تر اوسه ورسره توافق ته نه یې رسېدلي چې ځینې هیوادونه افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژني؟ مننه. CGTN. Thank you. I'm Parvez Karokhel with CGTN. My question goes to the Ministry of Foreign Affairs. What measures have the government in place to prevent the violation of airspace while the government has not been recognized yet? Thank you. تشکر. AFP. السلام علیکم. زما پوښتنه دا ده چې یو دوه ورځې مخکې د روسیې سفارت په بیرون موږ ولیدل چې انفجار شو. دې نه پس په امارت اسلامي څنګه نور سفارتو ته او خارجیانو ته دا اطمینان ورکوي چې هغوی ته به دلته امنیت وي؟ او د دې نه پس یو څو نور هیوادونه هم ځینې نور هیوادونه چې دلته خپل سفارتي کارونه بیرته خلاص کړي، سفارت خلاص کړي، نو د دې په بعد به هم هغوی همدا هڅه کوي او یا که دې باندې کوم منفي تاثیر لري؟ مننه. مهرباني جناب وزیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله پوښتنه د محصلانو په برخه کې وه. موږ په دې برخه کې چې کومو هیوادو کې هم له پخوا نه یا نوي بورسونه افغانانو ته ورکړل سوي وو، هغه هم په ډېر جدیت سره تعقیب کړي دي. په دې سلسله کې هندوستان کې ګڼ شمېر محصلان لرو. هغوی استازي وزارت ته راغلي دي، ما خپله مجلس سره کړی. بیا هم په کابل کې د هندوستان له سفارت سره مجالس کړي دي په هکله، او همدارنګه په ډیلي کې د افغانستان سفارت ته وظیفه سپارلې ده چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي او طرفونو ته قناعت ورکړي چې د دې مشکل حل شي. د چین سره هم په لوړه سطح خبرې کړي دي. د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره مې دا موضوع مطرح کړې ده او تر یو حده توانېدلي یو چې څو تنه استادان د دکتورا دپاره چین ته ولي وو. همدارنګه په تیر کال کې د 1500 په شاوخوا کې بورسونه هم ترلاسه کړي دي، هغه هم اړونده ادارو ته سپارلي دي. په دې سلسله کې چې نو ګاونډیو هیوادو ته چې محصلان تلل، هغو ته سهولت برابر شوی ده او خپلو اهدافو ته رسېدلي دي، او نور هم کوشش روان ده. په دې باندې بسنه نه کوو، باید نور کار وشي. تر اوسه پورې د روسیې، قزاقستان، مالیزیا، آذربایجان، بنګلادیش، تایلند او له کویټ نه د افغان زده کوونکو لپاره 1509 بورسونه ترلاسه کړي دي، او نور هم کوشش کوو انشاءالله. د دوی ستونزې جدي نیولې دي او امید شته حل شي.
دومه پوښتنه چونکې مخکې دا وویل شو چې یو خبریال به یوه پوښتنه کوي. دومه پوښتنه د هوایی حریم د نقص موضوع ده. درباره موضوع نقص حریم وقتی که مذاکرات در دوحه جریان داشت با ایالات متحده آمریکا باز توافق صورت گرفت. در توافقنامه دوحه به صراحت آمده که بعد از ایالات متحده آمریکا هیچ نوع مداخله در امور افغانستان نمیکنه، ولی فعلا که اونها در فضای افغانستان پروازها داره، یہ خلاف قوانین بین المللی و هم خلاف توافقنامه دوحه است. در این باره ما بار بار با هیئتی که نماینده امریکا بود صحبت کردیم، صحبت ها داشتیم و به تاکید گفتیم که بعد از این باید حریم افغانستان نقص نشود و فعلا هم یک بار دیگر بر حکومت امریکا صدا میکنیم که پروازهای خود را متوقف کنه. در افغانستان الحمدلله امنیت سرتاسری وجود داره. کسانی که میخواهد که زمین افغانستان را به ضد دیگر کشورها استعمال کنه هیچ اجازه نداره و هیچ جای نداره که همینطور فعالیت داشته باشه. وقتی که خاک افغانستان به ضد دیگر کشورها استعمال نمیشه پس دیگر کشورها هیچ حق نداره که در فضای افغانستان پروازهایی داشته باشه. او بل پوښتنه چې سفارتونو د امنیت په باره کې وسوه، الحمدلله په تیر یو کال کې له دې یوې پیښې ماسې وه چې د روسیې د سفارت مخ ته پیښه وسوه او موږ سخت پې خواشیني یو. د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره مې ټلیفوني اړیکې ونیولې. هغوی ډاډه سو چې په آینده کې به امنیت ته ښه توجه وي انشاءالله. نور په تیر یو کال کې یوه پیښه موږ داسې نه لرو چې کوم بهرني ته د ضرر رسېدلی وي، کوم سفارت ته یا کومې مؤسسې ته یا کوم فرد ته. د وروستۍ پیښې په هکله باید ووایو چې د روسیې سفارت مخې ته چې وسوه دا پیښه هم د روسیې په سفارت کې دننه نه ده سوې، د روسیې د سفارت په دروازه کې حتی نه ده سوې. دا پیښه هم د سفارت نه د باندې بلکې د سفارت او د پیښې تر مابین سړک تیر سوی ده، نو ښه په فاصله کې سوې ده. داسې تصادفاً په دې وخت کې هلته د سفارت مامورین هم وروتلي وو، دا بیا بېله خبره ده. خو به هر حال په آینده کې به له دې نه هم زیاته توجه کېږي. د افغانستان امنیتي ارګانونه دې موضوع ته جدي متوجه دي او ټولو سفارتو ته او د سفارتونو مربوطه هیوادو ته ډاډ ورکوو چې د دوی د سفارتونو او د دوی د ډیپلوماتانو به کلک امنیت نیول کېږي او انشاءالله بیا به داسې پیښې نه تکراریږي. ډېره مننه. یو ځل بیا یادونه کوم چې صرف یوه پوښتنه مطرح کړئ او لطفا د نورو ژورنالیستانو وخت مه نیسئ. ملي تلویزیون. ډیره مننه جناب وزیر صاحب. تاسې له سیمې هیوادونو سره د اړیکو په ټرانزیټ او په سوداګرۍ برخه کې خبره وکړه چې ښې اړیکې رامنځته شوي. تازه څه موده وړاندې له پاکستان سره هوکړه وشوه چې افغان سوداګر به د پاکستان ګوټ ته خپل سودا او مال ټرانزیټي برخې ته رسیدګي کوي او همدارنګه له هغوی له طرفه هم او دا هم هوکړه وشوه چې د پاکستان له لارې به د هندوستان مال افغانستان ته رسیږي. خو تازه څو ورځې وړاندې پاکستان حکومت ویلي چې په دغې خبرې به بیا کتنه کوي او دوباره خپل هغه دریځ به روښانه کوي. په تیر حکومت کې هم همدغسې هوکړې به له پاکستان سره کېدې. په هره برخه کې فکر نه کوي جناب وزیر صاحب چې د پاکستان دغه اکثره دریځونه په سوداګرۍ او ټرانزیټي او نورو برخو کې د کاغذ پر مخ پاتې کېږي. څومره ډاډمن یاستئ چې دغه به عملي بڼه
خپله کي او افغان سوداګرو ته به ستونزې نه جوړېږي په آینده کې. مننه. آریانا نیوز. تشکر. در رابطه با هیئتی که از افغانستان به ایران رفته، جزئیات و همچنان سازمان همکاری اسلامی ایران اسلامی در تهران نشست برگزار کرده، جزئیات از این نشست چی بوده؟ تشکر. تمدن تلویزیون. دا دوم سوال ما خو نه فهماو، تا وفهماو؟ میشه هم سوال دوباره تکرار کنم؟ په ایران کې د اسلامي همکارۍ سازمان کومه ناسته ترسره کړې د هغه جزئیات باید تاسو سره شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما. سوال من اینه که مسئله مشروعیت جهانی افغانستان به کجا رسیده؟ یعنی جهان در این مورد چه میگوید؟ تشکر. مهربان جناب وزیر صاحب. اوله پوښتنه د پاکستان سره د سوداګري راکړې ورکړې او یا د سوداګرو د تګ راتګ موضوع ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د سوداګرۍ لارې کې وخت ناوخته پیچلتیا رامنځته شوې ده او بیا حل شوې ده. خو اوس موږ په دې توانېدلي یو چې الحمدلله له ډېره وخته راهیسې کوم مشکل سره نه یو مخ شوي. د موږ د میوو د سبزیجاتو سیزن وخت را رسېدلی ده. تر اوسه پورې د موږ ټول صادرات په نارمل شکل باندې پاکستان ته روان دي. همدارنګه په دې توانېدلي یو چې د موږ صادرات د پاکستان له لارې هندوستان ته ورسیږي، دا هم په نارمل شکل روان دي. او کوم توافقات څه سوي دي هغه که د اپټا تړون ده او که نور دي، په هغو باندې د عمل کولو کوشش روان ده او تر ډېره حده عمل ورباندې سوی ده. موږ به د خپلې ډیپلوماتیکې دستګاه له لارې د خپلو سفارت له لارې او د ډیپلوماتانو له لارې کوشش کړی او کوو یې چې له ستونزو سره مخ نه سو. له نیکه مرغه تاسو په جریان کې یاست چې تر بل هر وخت اوس د موږ صادرات زیات شوي دي. له نیکه مرغه چې په تېرو څو میاشتو کې په لارو کې که هغه د سپین بولدک لار ده، که د تورخم لار ده، که نورې لارې دي، په هغو کې له مشکل سره نه یو مخ شوي. مهمه دا ده چې مشکلات حل کو. داسې نه سو ویلی چې مشکلات نشته، مشکلات به هم وي او هم به پیښیږي. خو د موږ مسؤلیت دا ده، مکلفیت هم دا ده چې که چېرته له مشکلاتو سره مو هېوادوال مخ شي نو موږ سهولت ورته برابر کو او هغه مشکلات یې حل کو. په هېواد کې د نن له تجارانو سره، د تجارانو له مشرانو سره، له بېلابېلو ټولنو سره هم مجالس کړي دي. بېلابېلو هېوادو ته هم هغوی ته د ویزو سهولتونه برابر کړي دي چې ښه مثال یې د چین ویزې دي چې له ډېره وخته راسي د کورونا د شروع راهیسې بندې وي او اوس دا الحمدلله خلاص شوي او د موږ تجارانو تګ راتګ شروع شوی ده. همداسې له پاکستان سره کوششونه سوي دي. زه دا ویلی شم چې مشکلات تر پخوا راکم سوي دي. سوال دوم که درباره کنفرانس همکاری‌های اسلامی هست، چون که سوال کمکی مجمل بود، هدف برادر خوب نفهمیدیم، اگر ضرور است باز تکرار شود. و سوال سوم که خواهر کرد سوال رسمیت شناختن است. درباره رسمیت یک واقعیت است که تا حال کدام کشور اعلان نکرده که ما حکومت جدید افغانستان را به رسمیت میشناسیم، ولی هم یک واقعیت است که تعامل و رفت آمدی که در یک سال گذشته داشتیم کاملا به شکل رسمی بود. ما در کنفرانس همکاری‌های اسلامی در اسلام آباد شرکت کردیم
در فرمت مسکو شرکت کردیم، در فرم انطالیای ترکیه شرکت کردیم و در مجلسی که در چین دایر شد که همه همسایه های افغانستان و وزرای خارجه منطقه موجود بود، در اون مجلس شرکت کردیم و به هر کشوری که رفتیم یا هیئت‌هایشان آمده رفت آمد ما به شکل رسمی است. در بسیاری از کشورها سفارتخانه‌ها دیپلمات‌های نو هم قبول کرده و دیپلمات‌های سابقه هم همکار است و فعالیت میکنه. فعلا عدم رسمیت، مثلا ما یک مثال برات میگم، رسمیت هست یا نیست، ما به ترکمنستان و به ایران و به ازبکستان و به قزاقستان و به کرغیزستان و به روسیه و به پاکستان و به قطر و ترکیه و بعضی کشورهای دیگه با هیچ مشکل روبرو نشدیم. نه تجاری ما با کدام مشکل روبرو شده، نه در بخش صادرات و واردات با مشکل روبرو شدیم و نه کدام ویزه و پاسپورت و سند دیگر که به کس دادیم با کدام مشکل روبرو شده. حتی در تمام کشورهای جهان، در هر جایی که مردم افغانستان زندگی داره، اسنادی که به کنسولی وزارت امور خارجه می آید کارش خلاص میشه، پس روان میشه، با هیچ مشکل روبرو نشدیم. این که تعال اعلان نشده یا نمیکنه یک گپی علیده است. بعضی نزاکت ها شاید موجود باشه. امیدوار هستیم، کوشش میکنیم که این موضوع هم حل شود. تشکر. تشکر. طلو نیوز. فرشاد داریوش هستم از طلو نیوز. بسیار زیاد سپاس از اینکه فرصت دادین. متقی صاحب، عدم ایجاد یک دولت همشمول متحد نماندن به حقوق بشر، به ویژه به حقوق زنان در بخش‌های کار و تحصیل و عدم قطع رابطه با گروه‌های هراس افغان سه عاملی است که جامعه جهانی به ویژه کشورهای خارجی آن را دلیل به رسمیت نشناختن حکومت سرپرست می‌دانند. در این ارتباط دیدگاه شما چیست؟ و ای که سوال بعدی بیش از 2 هفته از پایان مافیت سفر مقام‌های امارت اسلامی میگذره، در این مورد کدام پیشرفت وجود داره یا خیر؟ تشکر. نور تلویزیون. با سلام، سید بلال الدین سیاد هستم، گزارشگر تلویزیون نور. همه شاهدیم که با مهاجران افغانستان برخوردهای زشت و ناپسند میشه. پرسش من است که وزارت خارجه در این زمینه چه اقدامی انجام داده؟ تشکر. تشکر. باختر اجانس. با عرض ادب جناب متقی صاحب، شما در یک سال گذشته با عنوان وزیر امارت اسلامی افغانستان سفرهای داشتین به کشورهای بیرونی و تلاشاتون در راستای به رسمیت شناختن افغانستان بود و واقعا این تلاشاتون قابل قدر است. ما میخواستم پرسان کنیم که این تلاشهای شما چقدر برای شما در طول یک سال قناعت بخش بوده و آیا ادامه میتین به این تلاشاتون یا نه؟ تشکر صاحب. تشکر. مهربان جناب وزیر. سوال اول خو 3 سوال بود. درباره همه شمول یک خو اینمی موضوع همه شمولیت که حکومت باید او وقت به رسمیت شناخته شود که همه شمول باشه. اینمی شرط و اینمی استدلال ما تابالی نه در سابق شنیده بودیم و نه حالی در دنیا شنیده ایم که کدام حکومت همه شمول نیست، دنیا او را به رسمیت نمیشناسه. ما و شما میبینیم که در کشورهای جهان حکومتهای شخصی، حکومتهای خاندانی
حکومت‌های کودتایی و گوناگون حکومت‌ها هست، ولی تابالی به هیچ کشوری شرط پیش نشده. پس ما تعجب میکنیم که چرا به ملت بیچاره و مظلوم افغانستان اینطور شرایط پیش میشه. آیا حکومتی که در بن جور شده بود و همه شمول بود؟ آیا حکومتی که به چند لک رای که فقط از مامورین خود رای گرفته بود و جمهوری بود و همه شمول بود؟ آیا حکومتی که به 35% اراضی افغانستان کنترل داشت و هم در حالت ضعف و همه شمول بود؟ آیا حکومتی که یک والی را در 15 سال از ولایت دور کرده نتانست تا وقتی که 2 و 3 وزارت در عوضش نمیداد او همه شمول بود یا او گپ‌های زورگویی بود؟ حکومتی که بدون از پشتیبانی خارجی 11 روز نتانست که خود محکم کنه، آیا یه حکومت مردمی بود؟ اگر با دیگه نظر ببینیم، اگر حکومت سابق همه شمول بود، حکومت اشرف غنی، حالی که وزرا و کلانایشان رفت، همه حکومت به جایش ماند، در حدود 500,000 مامورین بلند رتبه و پایین رتبه همراه ما کار میکنه. پس اگر او وقت او را همه شمول گفته میشد، حالی چرا همه شمول گفته نمیشه؟ اگر همه شمول معنایش این است که از مختلف ولایات وزرا داشته باشه، آیا دیروز اگر از پنجشیر یک وزیر بود، امروز هم ما وزیر داریم و به شمولیت دیروزی همه شمول می بود و امروز چرا همه شمول نیست؟ همینطور از بدخشان داریم، از فاریاب داریم، از هرات و کندهار و ننگرهار و کابل و دیگه ولایت. اگر همه شمول به این معنی است که از مختلف اقوام باید در کابینه و در دیگه بستها کسانی باشه، ما خو اگر تاجک وزیر داریم، خو ازبک هم داریم، بلوچ هم داریم، نورستانی هم داریم، پشتون هم داریم. اگر یه تعریف همه شمول همی از خوی خوم هست و اگر تعریف همه شمول همی است که در حکومت هم انجینر باشه، هم دکتر باشه، هم ملا باشه، هم طالب باشه، هم دیگه مسلکی باشه، حالی که ما در وزارتخانه ها مثلا در وزارت صحت عامه، آیا در تمام تشکیلشان اگه باشه 11 نفر و 15 نفر اگه چی باشه مجاهد و طالب و عالم باشه، دیگه خو همه پرسونالیش است که هم دکتر است و هم در دکتری پروفیسور است. همچنان در دیگه وزارتخانه ها. پس یک تعریفی همه شمول مثل که 20 سال گذشته تعریف تروریسم نشده بود، ولی هم تعریف همه شمول نشده. ما در نروژ به کشورهای جهان گفتیم که شما که یک حکومت همه شمول میخواهی، برای کرم برای ما خو یک نمونه، یک الگو، یک چیز خوب ما پیش کو که همینطور حکومت میخواهیم. مثلا در افغانستان حکومت کمونیستی کودتایی را میخواهی یا بعد از اینکه او بدل شده ببرا کارمل شد و امین شد و نجیب شد و دیگه همینطور حکومت میخواهی؟ یا حکومت صبغت الله مجددی و پروفیسور ربانی را میخواهی؟ و همه شمول بود. یا بعد از این حکومتی که در بن جور شد و همه شمول بود. یا بعد از این حکومتی که در مابین دکتر صاحب عبدالله و اشرف غنی جور شد که چند ماه نتیجهش بیرون نمی شد
و همه شمول است. چه رقم حکومت میخوای؟ یا ما چون که یک کشور هستیم که در آسیا هستیم، در غرب نیستیم، در شرق هستیم. در شرق کدام حکومت است که شما بگو که مثل پلان حکومت واری، حکومت نمی کشور واری شما هم جور کو و ما بگو که کما اقلا بفهمیم که چرا کم حکومت شما میخوایی. باور بکو تا امروز به ما جواب نداده، تا امروز نداده که اونها چرا کم حکومت میخواه. ولی حکومت بر افغانستان و حکومت ضرور است که مشکل افغانستان حل کنه، قتل و قتال در افغانستان بند شود و مردم افغانستان در افغانستان زندگی آرام داشته باشه. درباره حقوق بشر، درباره حقوق بشر از ما سوال شد که شما کمیسیون حقوق بشر چرا لغو کردید؟ گفتیم که حقوق بشر حقوقی است که اسلام داده و هر کس که حق دیگر میگیره محاکم مکلف است که حقش بید. ولی اگر یک کمیسیون لغو شده، ما در 400 ولسوالی و 34 ولایت افغانستان 4.5 کمیسیون های حقوق بشر ایجاد کردیم که محاکم است. و حقوق بشر اگر حیات مردم را توجه کردن، آیا وقتی که روزانه از 200 تا 400 هموطنان عزیز ما شهید و زخمی می شد، ولی الحمدلله جنگ در افغانستان به درجه 0 آمده رسیده. این همین حقوق بشر است. در سالهای گذشته شما شاهد حال هستی که چند صد به تعداد چند صد از خانم ها خودکشی میکردن. ولی در تمام سال چی احصایه داری؟ ما خود حالی از 2 3 4 زیاد نشینیدیم. همین حقوق بشر است. هیچ کس در تمام افغانستان هیچ کس نمیتونه که به کدام خواهر نظری بده بکنه. این همین حقوق بشر است. و مثلا تنها در وزارت معارف ما 92,000 خواهرها داریم که اونجا خدمت میکنه. تنها در وزارت صحت عامه 14,000 هست که خدمت میکنه. و کسانی که خواهرایی که به دفتر آمده نمیتونه با خانهش تنخواه روان میشه، قطع نشده. این همی حقوقشان است. حقوقش همی است که نه شوهرش کشته میشه، نه پسرش کشته میشه، نه پدرش کشته میشه، نه کس در بازار و در کوچه و در رفت آمد اذیت داده میتونه. این همی حقوق بشر است برادر. و درباره قطع روابط با گروه هایی که خطر به دنیا متوجه کرده میتونه، شما در جریان هستی. در عصر حاضر از داعش همه جهان به تکلیف بود یا نه؟ اینجا 50 کشورها و چند لک نیروی داخلی که بود داعش کنترل کردن نتانست. حتی مرکزها و ولسوالی ها دست داشته بود داشت. و امروز به تمام افغانستان به یک گز زمین ادعا کردن نمیتونه که او بگوی که زیر تسلط ما هست. پس قطع رابطه چطور باشه وقتی که مقابله میکنی، قربانی هم میتی، خون هم میتی؟ یه مهم است. خود از قطع رابطه بالاتر است. در 12 ماه گذشته هیچ فرد یا هیچ گروهی نتانسته که زمین افغانستان به ضد کدام کشور استعمال بکنه. فقط یک دو واقعه رخ داد بسیار خرد و هم ناکام به استقامت تاجیکستان و ازبکستان. همه عاملینشان کشته یا گرفتار شد.
توجه فوری و کامیاب. پس ما عملا ثابت کردیم جهان باید عمل کردی ما را ببینه. ما بار بار پیشنهاد کردیم که از برای خدا افغانستان و حکومت فعلی افغانستان را از چشمهای دشمنان و از چشمهای بعضی رسانه های مغرض نبین. حقیقت ببین، حقیقت نظر کو. وقتی که مردم میگه که امنیت است، وقتی که مردم میگه که از ما حق ما به ما داده شده، وقتی که مشکل در داخل نباشه و کس دعوه داره که نه هست، وقتی که زمین افغانستان به ضد و به ضرر کس استعمال نشده باشه، اینمی بهترین ثبوت است. پس عمل ضرور است. ما در اینمی عرصه هم الحمدلله موفق هستیم. درباره مهاجرین در هر جایی که هر تکلیف برایشان رسیده ما پرسانش کردیم، هم از طریق سفارتخانه ها و هم از طریق مرکز. حتی چند وقت پیش که واقعا رخ داد در ایران، متاسفانه که اونجا هم یک افغان دیگه افغانا را شهید کرده. جسدهایشان بسیار به عزت و اکرام از طریق نیمروز و به نیمروز طیاره ها روان کردیم و به خانه هایشان در طیاره دروازهشان رساندیم. یک خدمت بزرگ است که شده و هر جایی که به هر مشکل روبرو شده با ایران مذاکرات کردیم و داریم، سفرها کردیم و داریم، با پاکستان مذاکرات کردیم، با نهادهای ملل متحد مذاکرات داشتیم و میکنیم و الحمدلله تا بسیار جای موفق هستیم. یعنی فعلا در کشورهای اکثر کشورها، خصوصا کشورهایی که به میلیون ها مهاجر اونجا زندگی میکنه، وضعیت از سابق خوب است. کدام واقعات دلخراش نشنیدیم. این دیپلماسی کامیاب دیپلماسی است که نتیجه داده و در آینده هم کوشش میکنیم، چون که هموطنای ماست، برادرای ماست، خواهرای ماست، سر ما حق داره. و سوال اخیر که برادر کرد که سفرهای خود به چه اندازه مطمئن هستی؟ برادر قند، در دیپلماسی دو چیز اعتبار داره. یک دفع ضرر میگه، یک جلب منافع میگه. درباره دفع ضرر ما الحمدلله 100% موفق شدیم. با کشورهایی که 20 سال در جنگ بودیم با او هم با مذاکره و با مفاهمه بسیار مشکلات حل کردیم. در 12 ماه گذشته، در سال گذشته الحمدلله از بیرون به هیچ مشکل و خطر و ضرر کلان روبرو نشدیم. و درباره جلب منافع مثل که پیش گفتیم هم الحمدلله در عرصه تجارت هم در عرصه مسافرین افغانستان دستاوردهای بسیار خوب داریم. و هم الحمدلله امروز امارت اسلامی افغانستان در جهان پشتیوانه و حمایتی داره که از دیگه کشورها است که وقتی که به ما ضرر میرسه اونها صدای خود بلند میکنه. اینمی نتیجه سفرها است. و شما در جریان هستی که پیش از 1 سال افغانستان با کشورهای خصوصا با کشورهای همسایه و منطقه با همه مشکلات داشت. حالی با یکش مشکل نداریم. هیچ تجار ما شکایت نداره که ما از خاطر پالیسی حکومت و پلان کشور رفته نمیتانیم، یا تجارت ما کدام جای متوقف شده، یا ویزا به ما نرسیده، یا دیگه مشکل روبرو هستیم. اینمی نتیجه و برکت سفرها و دیپلماسی هست که الحمدلله بسیار دستاوردهای خوب داریم. ولی این یک واقعیت است، کشورهایی که 50 کشورهایی که 20 سال اینجا جنگ کرده، حالی باید یک توقع نداشته باشیم که همه
سر ما اینطور مهربان باشه که همه ما و شما را گل گلزار کنه. ولی آسته آسته پیش میریم، پیغام های خوب دادیم، امید هست که دستاوردهای آینده هم داشته باشیم. تشکر. تشکر. پژواک خبری اژانس. عبدالله عزیزی هستم از آژانس خبری پژواک. متقی صاحب پیشتر شما در قسمت نقض هوایی افغانستان گفتین. بله. من میپرسم. پیشتر شما در مورد نقض حریم هوایی افغانستان توسط کشورهای مختلف گفتین که خلاف قوانین بین المللی و نقض توافقنامه دوحه است. ما میخوایم بپرسم که اگر باز هم از سوی امریکا یا کشور دیگه حریم هوایی افغانستان نقض شود، حکومت امارت اسلامی چه ابزاری در دست داره که علیه از او کشور استفاده بکنه؟ تشکر. سحر افغانستان. سلام و احترامات. من یک سوال داشتم در مورد روابط افغانستان با دیگر کشورها. شما میشه برای ما بگوین که چند سفارت از دیگر کشورها در افغانستان فعال و در جریان کار است و از افغانستان چند سفارت در دیگر کشورها فعال و در حال کار می باشد؟ تشکر. تشکر. سلام وطندار. تشکر جناب متقی صاحب. البته یک پیشنهاد دارم جناب گرداننده، یک روز است به خبرنگارا بودن متقی صاحب غنیمت است. لطفا اگر کدام دو تا سوال داره فرصت بتین، دیگه باز روزای دیگه خبرنگارا سوالات زیاد متقی صاحب پیدا کردن. البته پیشنهاد است به وزارت خارجه برای یک حکومت خیلی یک وزارت کلیدی و مهم و همچنان سرنوشت ساز هست. بودن وزیر صاحب و وضاحت وزیر صاحب برای ملت مهم است. به مخاطر پیشنهادم است در چنین نشست‌ها. ما یک سوالم در قسمت جناب متقی صاحب، شما اشاره داشتین نقض حریم هوایی کشور از سوی آمریکا که امارت اسلامی پیش از این مدعی شده که از مسیر پاکستان البته طیارات بی پیلوت میگذره و در این قسمت شما به عنوان وزارت خارجه افغانستان با پاکستان صحبت کردین. جواب از او چی بود؟ این در حالی است که با تازگی گزارش های نشر شده که گویا پاکستان خواستار از این شده که امارت اسلامی آشکارا از حکومت پاکستان انتقاد نکنه. در این راستا دیدگاه و واکنش شما نیاز است. بسیار تشکر. تشکر. مهربانی جناب وزیر صاحب. درباره نقض حریم ما چه کرده میتونیم؟ ما الحمدلله در این عرصه برتری اخلاقی داریم. وقتی که توافقنامه دوحه امضا شد، تماما مسئولیت هایی که به طرف امارت اسلامی افغانستان متوجه بود همه مسئولیت های خود ادا کرد. 14 ماه برایشان وقت داده بودیم که قوتهای خود از افغانستان بیرون کنه. در این 14 ماه اونها را هیچ ضرر نرسیده، چون که توافق و عهد کرده بودیم با او استاد شدیم و وعده کرده بودیم که زمین افغانستان، خاک افغانستان به ضد اونها استعمال نمیشه، تبال استعمال نشده. ولی طرف مقابل که وعده کرده بود که در امور افغانستان هیچ مداخله نمیکنه، یک وعده کرده بود که همه اسیرای امارت اسلامی افغانستان از همه زندانیان را آزاد میکنه، ولی اون 5000 که آزاد شد دیگر را نتانست که آزاد بکنه. و در توافقنامه وعده سپرده بود که در عمران آبادی افغانستان سهم میگیره. متاسفانه نه تنها سهم نگرفت بلکه تحریم ها را وضع کرد. درباره نقض حریم افغانستان ما از طریق چینل های دیپلماتیک هم کوشش میکنیم، با اونها هم صدا میکنیم، با کشورهای جهان هم صدا میکنیم که سرش فشار آورده شود
و بعد از این حریم افغانستان نقض نشود. و همچنان بار بار گفتیم و باز میگم که افشارهای ناکام که در 20 سال گذشته تجربه شد باز تجربه نکنه. فشار هیچ نتیجه نمیده. بیا که با یک دیگه همکار شویم، بیا که با یک دیگه تعلقات سیاسی و اقتصادی داشته باشیم. ولی ما امیدوار هستیم که بالاخره ایالات متحده امریکا و مسئولینشان هم به این نتیجه برسه که نقض تحریم‌ها کدام فایده نمیکنه. و سوالی دوم هم به این ارتباط بود، ما با همه کشورها که در تماس هستیم با همه گفتیم و میگویم که وقتی که خاک افغانستان به ضرر شما استعمال نمیشه، از همه تقاضا میکنیم که خاکشان هم به ضرر ما استعمال نشوه. یه چیزا هم در مجالس خصوصی و سفرها گفتیم و میگویم و همه از طریق شما و رسانه ها اینمی پیغام دادیم و میتیم. سوال دیگه که برادر کرد که در کابل کدام سفارتخانه ها باز شده. فعلا در کابل سفارت ایران، سفارت پاکستان، قطر، چین، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان ای باز است و همچنان بعد از یک وقفه سفارتخانه های متحده عرب امارات، سعودی عربستان، هند، ترکیه این هم باز است و فعالیت میکنه. و مثل که پیش گفتیم تا حال با پاکستان، ایران، قرقیزستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، قطر، اینمی کشورها دیپلمات های نو هم مقرر کردیم و در بسیاری از کشورها که دیپلمات های نو نرفته هم همکاری هست و هم اطاعت میکنه. در این باره الحمدلله با کدام مشکلی کلان روبرونی هستیم. تشکر. ډیره مننه. کابل نیوز. مننه. سردار ما له کابل نیوز ته د کابل شیرپور کې د ایمن الظواهري د وژل کېدو څېړنې تر کومه ځایه پورې ورسېدې جناب وزیر صاحب او دغه د تاسو مننه پوښتنه واخیستل شوه. کلید رادیو هغه شا قطار کې. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو مننه کوم چې موږ ته هم د پوښتنې کولو فرصت راکړو. فضل هادي حمیدي یم له کلید رادیو څخه. وزیر صاحب زما پوښتنه دغه ده چې وړاندې له دې هم هغه سیاسون چې مخکې دلته په نظام کې وو اوس بهر دي مخکې هم غونډې کړي دي، خو اوس داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د سپټمبر میاشتې په 15مه نیټه په ویانا کې بیا دوی سره غونډېږي او د افغانستان کې د شته ستونزو لکه دوی چې ورته اشاره کړې بشري حقونه او یا بشري ناورین او اقتصادي ستونزې په دې تړاو باندې خبرې کوي. دغسې غونډو ته تاسو په کوم نظر ګورئ او دا څومره اغېز کولی شي په وضعیت باندې؟ مننه. یک تلویزیون. بسیار زیاد تشکر. نوید صمدی، خبرنگار تلویزیون یک هستم. جناب متقی صاحب، قسمی که خودتان هم گفتین با جهان تعامل خوب دارین، سفرهای رسمی دارین و گفتگوهای خوب هم بوده و امیدواری های زیاد هم هست. از نظر شما جهان به خصوص غرب مخالف شما هستند یا مخالف نظامتان؟ تشکر. مهربانی جناب وزیر.
د ډاکټر ایمن الظواهري په هکله چې کله د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی ده، تر اوسه پورې نه امریکا کوم ثبوت پیش کړی او نه د موږ د څېړنو نتیجې تر اوسه پورې اعلان شوي دي. مزید تفصیلات په وخت په وخت له تاسو سره مجاهد صاحب شریک کړي وي، خو زه دومره ویلی شم چې کوم هیئت ټاکل شوی ده د هغوی څېړنې تر اوسه پورې نه دي اعلان شوي او نه دي بشپړې شوي. دوم سوال د سیاسیونو د غونډو په باره کې ده. دا ډول غونډې موږ بار بار اعلان کړی چې د کابل غیږ ټولو ته خلاصه ده، ټول کولی شي کابل ته راشي، ټول کولی شي چې دلته د حکومت له مسؤلینو سره خبرې وکړي، ناستې ولاړې وکړي. ولې دا ډول غونډې چې هغه د دې دپاره کېږي چې نړیوال وهڅوي چې له افغانستان سره تعامل کم کړي، له افغانستان سره اړیکې خرابې کړي، د افغانستان په ولس او حکومت باندې فشار راوړي. دا ډول غونډې نتیجه هم نه ورکوي او د دوی حیثیت ته نوره هم صدمه رسوي، چونکې اکثره سیاسیون د تیر اشغال په موده کې مشهوره سوي دي او سرمایې یا حیثیتونه پیدا کړي وو. اوس چې اشغال ختم سوی ده نو دوی باید هغه پخواني خوبونه ونه ویني. دوران د پارچا باندې جیو راځي تیریږي، اوس باید له صبر، له حوصلې او له زغم نه کار واخلي، د وطن د خرابۍ دپاره اقدامات ونه کړي او راسي خپل وطن ته هیڅوک یې مخه نه نیسي. دا پردۍ دروازې ټکول او دا له افغانستان نه 10,000 کیلومتره لرې در په در ګرځېدل او له هغه ځای نه بد و رد ویل د خپل وطن، د خپل حکومت، د خپل ولس، د خپلې سیمې بدي بیانول، دا مروت نه ده، دا میړانه نه ده. ښه خبره دا ده چې دوی باید دا ومني په تېرو 40 کلو کې چې ټول په دې کې ناکامه شوي وو چې یو مرکزي حکومت جوړ کړي، ټول په دې کې ناکامه شوي وو چې امنیت راولي، ټول په دې کې کامیابه شوي وو چې افغانستان د ترقۍ په خوا سو کړي. اوس چې دا زمینه مساعده شوې ده، دا فرصت برابر شوی ده، له دې نه باید ټول ګټه واخلي. نو دا ډول غونډې نه د تشویش وړ دي او نه نتیجه ورکوي او نه د دوی په ګټه دي. د دوی دپاره ښه دا ده چې نور له تېرو تجربو نه زده کړې وکړي او که څه مشکلات لري، څه ستونزې لري، یا د وطن د آبادۍ او د سوکالۍ دپاره واقعا کار کولی شي، نو خو راتې شي خپل وطن ته نږدې دې کار وکړي. تر اوسه چې څوک راغلي دي له هېڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. سوال اخیر کې برادر کرد که غرب مخالفی چه هست؟ کشورهای جهان، حکومتهای جهان کشورهای جهان و خصوصا غرب، هر کشور برای خود سیاست داره، پالیسی داره، منافع داره. یہ تعلق به اونها داره که چرا در 20 سال گذشته سر هم داد در افغانستان، مال هم داد، بسیار تاوانی هم شده و امروز چرا فاصله گرفته؟ این سوال باید از اونها شود. اونها باید اهداف خود مشخص کنه که چی اهداف داره. ولی از طرف ما کدام مشکلی نیست. با وجود جنگی 20 ساله ما با همه گفتیم که ما با شما روابط دیپلماتیک و روابط اقتصادی می خواهیم. پس این بسیار یک پیشنهاد خوب است، از این باید استفاده بکنه. تشکر.